بسم الله الرحمن الرحیم. رزو lesson 23 of ايکسيل 2013. درویشتم نمبر درس موږ تاسو سره بیا هم انزرټ ټیپ دی او د نن تاسو په انزرټ ټیپ کې سلولو چارټس ګروپ ولوسل د معنی شکړه چې چارټس ګروپ. چارټس لپاره استفاده کوو، چارټس د انالیزس تحلیل لپاره استفاده کوو. فار ایگزامپل څه قسم دلته زه فار ایگزامپل ټیپ کوم چې لکه ایکسپنسز دي، دا چې لکه نو مصارف دي. دلته ما ټیپ کوم چې لکه ایکسپنس expenses سره دیګه لکه ټیپ کوم چې فار ایگزامپل آی ډي نمبر شوم تاسو سره، مطلب منت آی ډي شوم تاسو سره. دا فار ایگزامپل نه شو کوم چې منت شوم تاسو سره او ته نه شو کوم چې فار ایگزامپل تاسو کوم د څومره ایکسپنس کړی سره. دې کې ټیپ کوم چې لکه نمبر 1 فار ایگزامپل جنوري میاشت ده سره. دې کې فار ایگزامپل 1000 روپے تاسو کوم مطلب خرچه کړی دا. نمبر 2 فار ایگزامپل فبرवरी میاشت ده. دې کې فار ایگزامپل 15000 تاسو کوم د خرچه کړی دا. او دې کې ټیپ کوم فار ایگزامپل مارچ میاشت ده. مارچ میاشت کې فار ایگزامپل 10000 روپے خرچه شوی دا سره. دا سیمپل غل ایگزامپل تاسو لپاره. دا څه کومه یو دې ته بارډر ورته ورکو، مشخص بارډر وکړو، بولډ بیم کو سره. او دا څه کومه ته مطلب دا یو سټایل مرته ورکل کا صحیح شو. دا هم څه کول زره مطلب بارډر ورته ورکو. اوس درځم دې څه کوم یو د چارت جوړو مله کڅ جوړو ماته چارت تاسو کولای شئ مختلف قسم ایگزامپلونه څه کولای شئ فرق یې. خو ما سیمپل څه کوم دی ام دا ایکسپنسز راوخسته. خاصه لکه کلیک کړئ باندې الکه تاسو په کار ته چې را چارټس ما په کار ده. لکه اوس ګوره اول به یو کار وکم، دا به کوم مکمل انتخاب کوم سره. ما ته دې هغه ځین څه کومه ته چارت جوړ کا کلیک کړئ باندې ریکمانډډ چارت کلیک کړئ باندې. اوس ما ته څه لکه ستا کوم قسم چارت په کار ده، لکه دا په دې شکل مطلب غواړي په دې شکل څه په کار شو. دا یو مضمون ده لکه سټټیسټیک ورته یې سایا الته تاسو دا مطلب لوستلی وي شاید. خو ته مې لکه په دې شکل مطلب غواړم. هم تاسو کوم دلته مختلف قسم څه لرو مطلب د دې سټایلونه دي. تاسو فار ایگزامپل په دې شکل غواړم لکه دا قسم اوس مطلب سټیک بار یا فار ایگزامپل داسې کلاسټر بار په شکل باندې وسدا رقم چې ته سټایلونه دي. یا فار ایگزامپل د لاین په شکل باندې وسدم چې زه صرف څه غواړم لکه ته دا په دې شکل مطلب زما په کار شي کالم په شکل باندې دا قسم فرق کول شي. او کوي چې آل چارت بر زما مطلب زما په کار دی. خو په لکه زما دا په کار دی ریکمانډډ کوم چې رسو کې دا ماته راوړل کلیک کړئ باندې. اوس ګوره مستقیم ما سره څنګه شو چارت جوړ شو. زه اوس تحلیل کولای شم. فار ایگزامپل اوس ګوره ماته څه لکه سیریز 1 لکه چې ما سره شین رنگ باندې ګوره مطلب کم دی کنه. سیریز 2 ماته څه لکه په دې رنگ باندې. سیریز 3 ته ټول څنګه دی ډیر زیات دی او چت دی سیدا. خو تم دا څو کله کدي خو وسا دا چارت زما خو نه شو څو کله ماته بل چارت جوړ کړه. ګوره دا به مکمل انتخاب کما انزرټ تر زما چارت باندې کلیک کوم لکه تم چې آل چارت مې لکه په کار دی. اوس ماته کوم دی ټایپس راکوي. دا ریسنت مطلب تاسو کوم دی په موجوده وخت څخه استفاده کړ او ټمپلیټ نه مطلب ته اوپن کول شو. اوس ما سره ټمپلیټ کې نشته دی او ته مې لکه کلم مې په کار دی. ګورل تاسو څنګه کړه کټګورایز کړه خو نو مې څه ورته ورکړه لکه کوم شکل ورته چې لاین په شکل زما په کار دی. ګوره دا مختلف قسم سره کمپلیکس شکلونه دي. دا قسم تاسو په کار شو. فار ایگزامپل په دې شکل غواړي او وایي چې مطلب پای په شکل باندې وسی دروي ګراف مطلب غواړم یې فرق کما یا بار ګراف په لکه زما په کار شو. یا فار ایگزامپل ایریا په دې شکل وسی یا د ایکس او وای په شکل زما مطلب غواړم. خو ګوري باز داسې ګرافونه چې هغه ته په اسانۍ باندې انالایز کولای. تحلیل ډیر مشکل لکه اوس دا ګوره د دې اوس تحلیل ډیر مشکل دی. یا دا اوس تاسو ګوري سټیکر دا اوس ډیر مشکل دی سخت دی. یا فار ایگزامپل سٹاک په شکل غواړي یا سرفیس ایریا وسی ریډیکل په دې شکل یا چې کمبو په شکل. خو زه پهلم تم چې لکه زما څه په کار دی لکه لاین ملکه په کار دی. خدا قسم لکه کلیک کړئ باندې اوکې کا. اوس ګوره ما سره مستقیما څنګه چل شو ګراف جوړ شو. خو زه اوس دې په انالیسس باندې نه پیګم تحلیل باندې نه پیګم ځکه سخت دی مغلق دی. دا بل مې نه سمخه دا اوس ګوري څه کوم تاسو ډیلیټ کول مې جوړو لکه بل جوړ کا ماته کلیک کړئ باندې چارت ملکه په کار دی. څه قسم اوس آل چارت تراشته چې را پای دا لګاسانه دی کلیک کړئ باندې. اوس ګوره ما سره کوم دی دا په دې شکل باندې سپیک کیږي. اوس ګوره زه پیګم چې لکه جنوري څنګه لکه ته ټول ډیره صحیح نیولې دا یعنی د ډیری چې کومه دا ډیره صحیح چا نیولې دا جنوري میاشت ولنولې یا فبرवरी تاسو ګوره لکه په دې شکل باندې. مارچ ګوره په دې شکل باندې ما سره څنګه شو دا ډسپلی کړی شو. او بل خبره په خپل ام دا چارت کوم دی چې اوس تاسو سره دا په خپل یو ابجیکټ دی لکه یو شی دی لکه چې لري مشخصه پراپرټي لري. ګوره ډایرکټ ما سره کسره غلطه ګوره دوه کنټیکچوال ډبل نور زیات شول چې لکه ډیزاین او فارمټ دا اوس چا مربوطه دي دا د اندې ګرافونو مطلب مربوطه شان دي چارټونو مربوطه شان دي. دا اوس په لکه څه کوم الیمنت جوړم دا زما په کار نه شو. یو بل قسم به جوړ کو ګوره په دې کلیک وکړه کړه کمانډ کوتم چر دا قسم زما په کار نه دی. دا قسم لکه اوسې ګوره سرفیس دا قسم ماته راوړه کلیک کړئ باندې. اوس ګوره دې تحلیل ډیر سخت دی سړی په اسانۍ پینې پوهېږي چې دا څه قسم دی چې دا زه اوس څه وکړم لکه یو بل قسم به جوړ کړم. ګوره راځم انزرټ په دې باندې کلیک کوم. تاسو ګوره ما سره کوم دي مختلف قسم نور شکلونه دي کالم باندې کلیک وکړه لکه څه قسم غواړم تم چر 2D
دوه بعده واوسي ټول عرض ولري لکه په دې شکل واوسي په دې شکل او کوه چې 3D ګوره ټول عرض هم درې وړه ماته شکل د ډسپلی کوي 2D مین دوه بعده 3D مین درې بعده ټول عرض زحمت او 2D کې صرف ټول عرض راځي ها راځه مته مې دا قسم زما په کار نشو دی دا قسم ماته راوړه یا موډ چارت کله باندې کلیک وکړ ګول ته ما سره نور راځي دا قسم تاسو په کار نشوي چې لکه څوک ما دا قسم لاین په شکل غواړم لکه دا قسم اوس ګوره ته کولای شي لایو پریویو مو کې ګوره په دې شکل ته غواړي نو دا ګوري مغلق دی پاسنه نه درکې ګوره لاندې به ته مطلب ګوري دی باندې سلا دا قسم زما په کار نشو ته چې را پای را تر وړه کلیک دی باندې دا شکل غواړي په دې شکل لکه اوس ګوره یا په دې شکل ته غواړي ګوره یا دا قسم اوس دا قسم اوس سلا خو ته چې دا قسم سي دی یا ته پر ایگزامپل چې په دې شکل اوس اماغه بار شکل باندې خو 2D او 3D پکې راغله دا قسم سلا او تم چې لکه دا قسم نوی سرفیس را تر ایریا راوړه ګوره کلیک کور باندې خو د بازو درکول سخت دی وروره پاسنه نشي بیا پینه پويږي راځم ورپستم چې دا مې لکه خوښ نه شول یو بل سټایل ماته راوړه ګوره دا قسم ګوره لاین د مطلب لاینر په شکل د قسم مطلب وړي دا قسم وړي سره دا قسم زموږ تاسو په کار نه شته چې دا قسم زما په کار ده ګوره په دې شکل ته مطلب وړي کلیک کور باندې باز مطلب چې کوم د مشخص سپیسیفیک ریکوایرمنٹ لري کلیک اوس ګورئ دا ما سره کوم دی ټو کریټ سلیکټ اټ لیست 2 اور سیریز اف ډیټا بعض اوقات تاسو مطلب به دوه غیر استفاده کوي ورته دوه اریاګانې دوه رینجونه خو تم چې دا قسم نه په دې شکل مرسته جوړ کړه خو زه پیلن سیس فرق کوم دلته دا اس فرق کوم دا ما لپاره کوم دی آسان دی جوړ شو اوس ما سره سیدا څنګه شو ما سره دا پیلن جوړ کړل سره دی خو به راوړو راځو اوس دې په دا کنټیکچوال ټوبونه باندې کار کوو اول ماته چې لکه اډ الیمنٹ کلیک کړئ باندې سم لکه په کار ټایټل ورته اډ کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره ټایټل څنګه شو ختم شو چې یو ټایټل لکه ایکسپنس سیدا خو تم چې لکه دا ما ډسپلی کا کلیک کړئ باندې ابو پاس راغ ور باندې کنه چې ما سره د دې ټایټل د عنوان دی ما سره خدا قسم تاسو په کار شوي چې مطلب داسې وسی اورلای مطلب چې په خپل پم دې ګراف کې څنګه وي شامل وي پکې او کنن ته انتخاب کوړه بیخي د سره ناراضي ډیټیبل لکه تاسو په کار شول ته مطلب راشي ګوره سنټر ته مطلب وغواړم دلته وغواړم چې دا ډیټیبل اوس ما سره شي لکه دا ګوره دا درې زره عدد ټایپ شوی دا ما سره چې دی ډیټیبل دی دا ویډیو دا عدد چې کوم دی دا ما سره شي ډیټیبل دی خدا قسم ته چر نه وی لکه په دې شکل وسی دا ګوره دا قسم لکه ډیټا کلاوډ په دې شکل وسی ګوره ما سره سي راځي ته ګره په غرضی پرسنټیج راځي ګوره سوې لکه مارچ کوم دی 55% دی فبرवरी 27% او جنوري 18% دا ګوره تاسو مطلب څه کوي تحلیل کوي راځم وته تاسو مې لکه په کار نه شوته کا ډیټا ټیبل ماته انتخاب ګوري بعض اوقات تاسو مطلب ډیټا ټیبل اوس نشي انتخاب ولې دا ګوره ته بعض اپشن نه دي مشخص اپشن دي مشخص حالتونه تاسو څه کولای شئ دا به فرق کولای شي خلک لینټډ می په کار شکل کې دی باندې لکه چیرته وشي دلته ګوره دلته مطلب واړي لینټ دا اوس ګوري ما سره دا لینټ دي چې دلته ما سره د کوم عادت چې مطلب جنوري فبرवरी دا ته مطلب واړي څه کې بدل کې ګوره ته چې دلته لاشي مطلب ټاپ لیفت باټم سره ګوري دلته بعض اپشن غیر فعال دي ورته دا د مشخص ګرافونو لپاره استفاده کوي سره لپاره مشخص ګراف اوس ګوره مطلب لاین اوس کار نه کوي ما سره د لپاره زه مجبور یم چې یو لاینر ګراف جوړ کړم چې جوړ کم بل ګراف چې غاسم کم دا اپشن وسره څنګه شي جوړ راشي سره بل لکه ټرین په شکل مطلب غواړم دا اوس ما سره کوم نه راغلی اپ ډاون تاسو په کار شو دا اوس ګوره مشخص ګرافونه دي کنه سره کویک سټایل ته مطلب راشه ګوره په دې شکل مطلب غواړي دا قسم او دا قسم سره دا رقم چیل ته ما سره دې سټایل سي دا لکه زما پیلن په کار شول کلر ولې څه قسم لکه غواړم چې دا قسم کلر ورته ورکړه کلیک کړئ باندې فار ایگزامپل په دې شکل مطلب صاحب کار شو سره دا چې اوس ما سره مطلب دې رنگونه دي دا قسم مطلب غواړي دا قسم سره تاسو لپاره کوم رنگ اسانه وي غیس فرق او تم چې لکه دا قسم چلو کدا مطلب رنگ را تر وړه په دې شکل مطلب تاسو په کار دی سټایل دی تاسو سره دا قسم مطلب غواړي اوس ګوره مطلب اسی یو جال په شکل باندې راغی دا سم مطلب غواړي دا قسم په دې شکل مطلب اوس په دې شکل اوس دا مختلف قسم چې سټایل دي لکه او تم چې دا قسم سټایل ښه سټایل کلیک کړئ باندې نو ما سره څنګه شو مستقیما هغه سټایل ور باندې اپلای کړل شو خپل سټایل غواړي ګوره ته څه کول شي دا انتخابول شي ورته مسله پکې نشته سره خبر لکه څه وي چې شو رو کالم کلیک کړئ باندې ګوره کلمونه مطلب ورګانې غواړي ایکسپنسز ما سره 24 سره کانو 100% شو اوس ما سره هغه د دې اجزاوی نه ښکاره کوي ما ته ټوټل ښکاره کوي نو په دې کلیک وکړه څنګه چل شو اوس ما سره کوم دي دغه د دې اجزاوی به ښکاره کوي درته خبر لکه څه وي ډیټا سلیکټ بعض اوقات داسې ګوري کیږي اوس هم تاسو مطلب جنوري فبرवरी او مارچ میاشتې څو مطلب د دې تاسو دغه حساب مطلب یو ځای کسره بعض اوقات امکان لري یو بل میاشت پکې راشي اپریل پر ایگزامپل تر اړ شي ګور دا به څنګه چل کو ګوره دلته تم چر مطلب څلورم میاشت کوم ما سره چیرې اپریل میاشت دی اي پی پر ایگزامپل باندې شکل راخه اپریل دغه پر ایگزامپل 50000 روپے خرچه وشوله دا خو مستقیما ګراف تاړ نه شو کنه دا به څنګه چل کو ګور دا به انتخاب کې ورته
ګراف یې څه کا انتخاب کا ډیزاین ته راځم ښه دې کې څه ویل کا ډیټا سلیکټ کا ورته کلیک کا دې باندې کوم ځای ده لکه ته دا ځای دی لاندې به هم څه کوم سره انتخاب کما کلیک کا دې باندې څنګه چل شو مستقیما سره چیرې راغلل اپریل هم سره اټکل شو یعنی دا فلیکسیبل دی فلیکسیبل مین چینجبل دی وروره کولای شي مطلب ډیټا کما یا زیاته کی اوس کله ورته وی چې لکه کم کا نو څه خبر نشته پکې دې باندې کلیک وکړه کوم ځای کې لکه ستا ډیټا اټ کا ورته اټ کوا دلته کوم ځای لکه دا ځای ده کم مطلب غواړم زیات غواړم ته څه کولای شي ته انتخابول شي ورته ها ټټل اوس په باندې انتخاب کړی ورته ها سیدا بل پر ایگزامپل چې ریموو کا پر ایگزامپل چې اپریل ته ریموو کنه ختم کولم چې څه خبره پکې نشته سیدا ها بل لکه څه چې چینج ټایپ چارت ټایپ کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما خبرې پکې چې مطلب په دې شکل غواړي دې قسم ګوره تم چېرې دا بار ته وړه لکه ایریا ته وړه مطلب لینکس یا تم چېرې پیرم داسې ګراف په شکل ما ته راوړه کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه چل شو دا بدل کړی شو سیدا ښه راځو پس دلته لکه او تم څو کله دا ما ته بدل کا په دې شکل اوسي ټي ډي مطلب دې شکل چینج کړ کلیک اور باندې اوس څنګه شو ما سره په دې شکل باندې راغی او تم چېرې لکه دا قسم صحیح نه دی پای صحیح دی ښه پای کې دغه ګراف سره کلیک کړئ باندې ګوره ما سره هغه سټایل څنګه شو چینج کړی شو بل لکه څه وایي چې موو چارت کلیک کړئ باندې لکه بعض اوقات تاسو غواړئ چې یو چارت موو کړئ لکه نو موو څه مطلب یعنی یو شیټ نه بل شیټ ته وړم اوس ګوره ما ته څه لکه آیا ته مطلب دا څه قسم غواړئ چوز ویر یو وانټ ټو چارت بی پلیسډ چیرته مطلب اوسي تم چېرې ابجیکټ په شکل چیرته لکه شیټ 1 کې کلیک کړئ باندې څنګه چل شو اوس ما سره موو نشو کنه خو زه مطلب دلته کراشم ورپسې دا مې انتخاب کو ورته اول درغه ورپسې چیرته لکه دا مې انتخاب کو موو ته لاړم لکه کلیک کوم ته چیرته لکه ویسه شیټ 2 ته ویسه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو چیرته لاړو شیټ 2 ته راغی سیدا او کوی داس نیو لکه ګوره تم چې څو کنټرول زد دوباره راشالته دا مې لکه څه کوي تم چې را څو کبه موو کا چیرته ویسه شیټ نمبر 1 ته ویسه موو شیټ 1 کلیک کړئ باندې ګوره ما سره څنګه شو مستقیم دلته راغی خدا قسم تاسو په کار شوای چې مطلب نوی شیټ ته ویسه سب نوم سره لکه د نوم ته بدل کا فار ایگزامپل مای چارت اوکې کا څنګه چل شو نوی شیټ ته لاړو نوم چې ورته ورکړ مای چارت په نوم څه کدا مطلب نوم ورته ورکړ چاته په خپل هم دې شیټ ته خرازو ته چې څه مطلب دوباره یې څه موو کا خپل دی له تراوړه کلیک کړئ باندې لکه موو چیرته لکه لاړ شي شیټ نمبر 1 ته ویسه لکه کلیک کړئ باندې اوس ګوره دوباره چیرته لاړو شیټ نمبر 1 ته لګای خادي کې نور څه نشته ډیزاین ټایپ کې فارمټ ته بلاړ شو فارمټ کله کسوي چې مطلب سلیکټ کسره لکه په کار چا ټایټل مې په کار ګوره چې انتخاب شوم دا سره چا ټایټل سره او کته چې مطلب سمې په کار لکه فلټ ایریا مې په کار د اوس ګوره ما سره څنګه چل شو د خپل چوکاټ چې کوم څنګه شو انتخاب شې دې کی فلټ ایریا ورته ویل کیږي خاطر دا سوي چې مطلب په دې شکل نو سیریز ماته انتخاب کړ ګوره اوس ما سره څنګه چل شو دغه سیریز د کومې نقطې چې د څه ماته انتخاب کړ دا ګوره ما سره چې لکه دا سیریز دی ښه ته وای داس نیو لکه سیریز ایکسپینډ ډیټا لیبل کلیک اور باندې ګوره چې انتخاب شو موږ تاسو سره ا ډیټا لیبل انتخاب کړل میاشت کوم چې موږ تاسو انتخاب کړی ورته خاطر تاسو یاره چارت ایریا انتخاب کوم کمل اوس ګوره چې ما سره انتخاب شول همدغه ایریا دا ګوره ما سره ایریا ده کنه دې ما سره وکړل دا چارت ما جوړ کړ ترې خبره لکه سوي چې فارمټ سلیکشن کلیک کړي باندې فار ایگزامپل ته مطلب څه غواړي ته اوس دې فارمټ ورکول غواړي مستقیم مل ته ما سره غواړل کا وای چې فارمټ چارت ایریا لکه سمې په کار دې تم چې فیل کا لکه کلر دې اوس مې تاسو سره څه قسم لکه سولید کلر مې په کار دی کوم قسم کلر وښه لکه په دې شکل مطلب یو کلر ورته ورکا لکه دا قسم یو کلر غواړي ترانسپیرنسي مطلب دې رنګ زیپواله غواړي یا مطلب تیزواله غواړي ترانسپیرنسي څه لیکيږي د دې رنګ زیپواله او تیزواله څه لیکيږي ترانسپیرنسي دا څه مطلب ته زتولم شي ښه فار ایگزامپل بل قسم لکه تاسو په کار شوي چرال کا دا قسم رنگ ورته ورکړه دا ګوري مختلف قسم رنگونه لري ټایپ لکه څه قسم په کار دی ریکټینګولر په شکل ورته ورکړه یا فار ایگزامپل چې پات په شکل باندې ورته ورکړه سیدا لکه زیات کا او کم کا سیدا ګوري مختلف قسم چې سټایل نه دی لکه دا رنگ څه مطلب دی ته چینج کا دا لګور زیات کا او دا کم کا سیدا مطلب رقم چی دی سټایل تاسو کول شي انتخاب ول شي ورته بل لکه څه افیکټس په کار شو لکه شیډو مطلب سورې ښکار کی نه او تم چې سورې ښکار کا خو په دې رنگ کې لکه ترانسپیرنسي څه مطلب کم او زیاته کا سایز مطلب کچھ نه کا دا ګوري انګړی لکه دا قسمه مر کوم ډیسپلی کا سیدا اوس ګورئ تاسو مطلب مستقیم تاسو کولای شئ مشاهده کولای شئ سیدا ها ګلو مطلب تاسو په کار شوته چې لاندې مطلب تاسو رنگ ورته ورکا عین نه هغه د چی ده د فونټ کوم مطلب تاسو وسله هغه سټایل تاسو کولای شئ ور باندې اپلای کولای شئ ها مطلب ته ور چې سافټ ایج ور باندې اپلای کړه 3D فارمټ تاسو په کار شول ګورا او تم سو کله کماته دا راوړه په دې شکل لګه کلیک کړئ ونس ګورا ما سره په دې شکل باندې راغی خاله کدا سو وسی ګورا کومواله مطلب ځای پاله غوړي سیدا بل مطلب په دې شکل غوړي سیدا دا اوس مطلب باټم لیول باندې په دې شکل وسی سیدا دا رقم چې دلته ما سره دې سټایلز دي ښا 3D روټیشن لکه تاسو په کار شوي چې مطلب څه کوم دي ته حرکت ورکوم لکه څومره لکه ایکس په میور باندې دومره میور ګورا تاوي کنه روټیشن څه مطلب تاویدل ګورا تاویږي کنه چرته د ایکس په میور ته چیرې وای میور ته راتاو کا هم ایکس میور باندې هم وای میور باندې
زیډ روټیشن هم ته ورته ورکولی شي خو دې لپاره مشخص څه پکار دي مشخص ټایپ آف چارټ پکار دی ورته ښه الاین ټیکس مطلب اکسیس دا غواړي مطلب راشي یا نه ورته هم چې رسو که مطلب دا قسم ماته چې کوم دی راوړه دا ګوري دا ټیکس مطلب غواړي چې لاندې راشي سیده هله قسمونه دې پکار ډیپ دومره مطلب هلکه زما پکار دی ګوره ورته هم چې دومره مې پکار دی سیده او کته وایي چې ریسیټ کله که دوباره کلیک کړې باندې څنګه چل شو خپل ادي هلک ته راغی هلته ماته چې لکه څه وایي چې سایز لکه څومره پکار دی ورته هم چې دومره مطلب سایز کا او دومره مطلب ویت کا جګوالی او پراخوالی خاص سکیل ویت مطلب دومره پکار دی کلیک کړې باندې لکه سکیل ویت دومره که مطلب دې شکل باندې سیده لاک ریټو مطلب اسپیکټ ریټو مطلب دا لا کول غواړي او کوه چې مطلب په دې شکل اوسي موو سایز مطلب چینج کرا ته پرنٹ آبجیکټ کرا ته لا کولی غواړي یا پر ایگزامپل چې الټرنیټیو ټیکس تا په کار شغل ته څه کولی شي ورته اډ کولی شي ښه انالیسیس دې تاسو سره ښه راځو چارټ به انتخاب ملکه فارمټ ته راځم دا مسله مو شوله بل لکه څه چې مطلب ته غواړي څه کې انزرټ شیپ کوم شیپ تا په کار ته چې رسو کومه ټیکس باکس دلته ډرا کا ته چې سیلز چې لکه یا پر ایگزامپل ټایپ کې ایکسپنسز دې تاسو سره ایکسپنس چارټ پر ایگزامپل چې دا ما سره څنګه شو مستقیما هغه نوشته کی چې ایکسپنس چارټ ها راځو ور پس دلته دا انتخابوم او فارمټ تر زماله قسمه پکار دی چینج کول هم شي مطلب چې دا اوس مطلب څه غواړي ته چینج کې انتخاب کا ورته هغه چې تاسو سره ټو شیپ سینه دی مطلب چینج کو پلان کې سیدا خالد تر زمور پس فارمټ ته بیا بل لکه څه چې مطلب په دې شکل غواړي دا قسم چې دا رقم چیل ته ما سره سټایل نه دی ښا او تم چې لکه زما دا قسم خوښ شو ښا په دې شکل مطلب اوس یاره سپین رنگ ورته ورکا ها بل لکه وای چې مطلب اټو شیپ فیلډ مطلب د منځ کې کوم قسم رنگ وي دا قسم رنگ لکه آوټلاین مين د بارډر رنگ کوم قسم مته چې رستور رنگ کوم د بارډر ته ورکا او افیکټ لکه څه قسم غواړي ګوره ما خبرې پکې دي دا چې مطلب په دې شکل باندې اوس ګوره دا قسم مطلب غواړي دا قسم چې الکه شیډ ماته کوم د ډسپلی کا خو مخکې د شیډ نه زه به یو کار وکم دا وسه مطلب چینج وکم ښه کوم شکل د لکه چې دا قسم سي دی ښه یا یو بل حالت ته چینج کا ریسیټ کله کوم شکل دا قسم سي دی ښه یا په دې شکل باندې دا قسم هم سي دی یا په دې شکل مطلب غواړي څه چینج کړه ها اوته مې دا قسم سي دی ښه راځور پس دلته لکه نور څه غواړي مطلب شیډ ښکاره شي یا نه سورې مطلب غواړي ګوره رقم چیلته ما سره لاندې مطلب څه کماته سورې ښکاره کا ها او کته وای چې مطلب ریفلیکشن ګوري باز لپاره کار کوي باز لپاره کار نه کوي ورخه مشخص شي د لپاره منتظر مطلب چاټونه دي ګلو مين دا مطلب څه کده بیک ګراوند هغه رنگ ورکو مطلب چار چاپیره کوم دی بول مطلب په دې شکل مطلب غواړي ګوره دا قسم چې دا رقم چې تاسو سره سټایل دي روټیشن ګوره ما خبرې پکې دا دا سیتاو کا دا قسم تاو کا سیدا په دې لپاره تاسو مطلب څه کوي 3D اخلي بیا تاسو مطلب خیسه تاویږي یا څه قسم ګرا په شکل باندې فای په شکل باندې څه کوي تاسو اخلي بل لکه څه چې مطلب سټایل غواړي چینج کی اوس ګوره ته مطلب څه کول شي دې نوښت رنگ سټایل څه مطلب چینج کا کلیپار دی ما سره کنه دا قسم مطلب راشي خرنګ لکه څه قسم وشي دا قسم رنگ ورته ورکا انتخاب کا ورته او دا قسم مطلب زما څه پکار دي نوښت پکار د لکه سټایل لکه ریفلیکشن دام لري ښا دا قسم ریفلیکشن ورته ورکا دي نوښت ته او دې باندې کلیک وکوس ګوره ګلو مې لکه پکار دي دا ګوره رقم چیل ته ما سره دې سټایل نه دي ها دا موشم تاسو سره او زه ور پس دې باندې کلیک کوم لکه دا ګوره ما خبرې پکې دې تاسو مطلب مخ کور باندې کار وکړ ها برینګ فارورډ او بل سین بیکورډ دا مطلب سره پر فرق کېدو دا تاسو مطلب د شیپس او د ټیکس باکسونو لپاره فرق او هم تاسو مخ دې باندې کار کړو خلک سلیکشن پین میں پکار د لکه هایډ کا او یا شو کراتا ټول سکل شو کړل کنه هایډ کراتا کلیک کړي باندې شو آل ټول څه کماتا ډسپلی کراتا خدا به انتخاب کو راځم ور پښیر ته لکه فارمټ باندې کلیک کوم بل لکه څه مطلب تاسو باز او خرڅ کوي دا روټیټ کول شي خو دې لپاره تاسو مطلب چي دي موږ تاسو اصلا کې دا سره پرې فرق کوو دا مو د ټشیپونو او ټیکس باکسونو لپاره کوم د فرق کوو خا د لاین وذ لیفت رائټ سیدا موږ تاسو مخ ور باندې کار کوو لکه دا په دې شکل ماته راوړه بل لکه په دې باندې کلیک کوم اس ګورل ته ماته کوم د چي دي امغه مطلب فارمټ ایریا ده سیدا دا کلوز کوم لکه دا مسله کلیر شولا بیره دلته لکه بل لکه سوي چې پیوټ چارټ لکه تاسو په کار شو کلیک کړئ باندې لکه څه قسم لکه زما په کار دا به ختم کم دي نه ښه دا مر څه نور ختم کا زما په کار نه بس هم دا یو د نسې دلته خارکی ماته کنټرول زیډ په پریس کور پسې دا څه کما ته لاندې مطلب ته ډسپلی کوا نو ما سره خارکی و سره کس چل کومه دا ایریا انتخابوم ډیټا راځم چیرته پیوټ چارت جوړوم لکه کلیک کا دا اوس ګوري مطلب بل موضوع ده پیوټ چارت هم سره پریس فرق کو انالیسس تحلیل لپاره دی ورخه خو اوس ماته چې مطلب سلیکټ رینج وتم چیرې دا زری زما سره الکه اوس ماته وی چې مطلب ته د پیوټ چارت چې غواړي په نیو شیټ کې غواړم چې کلیک کړئ باندې په نیو شیټ کې ماته راوړه ګوره هغه شان چې تاسو مطلب مخ کړو سره پیوټ چارت اما ګوره
امغه څلور فیلډونه موږ تاسو فلټر د لپاره کوم یو غواړئ لکه لینت د لپاره کوم یو پکار دی اکسیس مطلب چې کوم محورات باندې راځي او ویلیو د لپاره لکه ستا کوم یو پکار دی اما خبره پکې ده ښه وته چې فلټر چی باندې کومه آی ډي نمبر باندې مطلب څه کوم زه فلټرینګ کوم ښه دا به ډرو کول ته به راوړو فلټر څنګه شو ما سره دراغه لکه من څه وکړه لکه دا ماته مطلب دراوړه کلیک کړئ ونس ګوره ما سره دې شکل باندې راکړه ایکسپیرینس لکه چې راوړه دلته راوړه ماته ګوره اوس ما سره څنګه چل شو مستقیما لکه څه جوړ شو ګراف هم تی جوړ شو سیدا همې درته پیوټ چارت جوړ کړ همې تی مستقیما څه جوړ کړ چارت هم در جوړ کړ پیوټ چارت او پیوټ ټیبل هم څنګه شل ته اوس ما سره مستقیما جوړ شو خاطر کدا به ویډیو ته ویسو کلیک کړئ ونس مستقیما څه لکه جنوري کې دمره فبروري کې دمره اوس ګوره ما سره مستقیما څه ګرین څومره دي 1,15,000 روپۍ شروع تاسو سیدا خدام تاسو مخکې وسره انالایز وسو مطلب او ډیزاین وسره پیوټ چارت تاسو وسره په ها دا اوس کومه کلمې جوړم ها دې ګوري پیوټ ټیبل څه ګټه ده چې مستقیما درته پیوټ چارت هم یا پیوټ ټیبل هم درته راوړي سیدا پاس چې ما سره لکه دا پیوټ ټیبل لاندې چې ما سره دا پیوټ چارت شو ما سره مستقیما پاس ګوري ما سره کوم دي نومریک شکل باندې دي مطلب نمبر والا دي لاندې چې لکه دا گرافیک شکل کې دي زه اوس پیغام چې لکه د سورنګ کوم د څنګه دی مطلب گرافیک ته ټول څنګه دی او چت دی ورور دا څنګه ما سره په دې مش کې زیاته خرچه شوې ده خرازور پسې بیا دلته دې کې نور صفات نه دي په دې به کلیک کو چې دې کې څه خبره ده کلیک کا الکه سوچ ټو کریټ ا چارت سلیکټ سیل کنټین ډیټا ګورا راځم ورپسې دلته شیټ 1 ته راځم دا انتخابوم په دې کلیک کوم اوس ګوري ما سره ما خبره مستقیما څنګه شوله دوباره بیا تکرار راغله سیدا نو دا اوس زموږ تاسو سره چارتس ګروپ چې موږ تاسو ولوستل